السلام عليكم من والدم صديق الرحمن سواته او صديق الرحمن بچي ولي ګرم موسو ولي صديق الرحمن بچي ګرم موسو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیپ بنګواره پیزاګټ کې موجود دی مدلته کې را سره یو پیجندلې نامه ده قدرمنو کتونکو تاسو به کتلی تاسو ولیدلې تاسو به اورېدلې وي د دې سره ناست یو السلام علیکم علیکم السلام جی څنګه الله خیر خیر ده نامه دې څه ده صدیق الرحمن صدیق الرحمن صدیق الرحمن صدیق الرحمن د کوم ځای سره تعلق لري کابل د کابل سواد سره صدیق الرحمن زیاتره کتونکو به تاسو به کتلی هم یې چې یاره د ګل چاحت سره وای نو هغه په بیس باندې دغه سره تاسو کار کوو تنخواه به درکول روپۍ پیسې به درکولې څه کار روزګار به وکړو دغه سره بس هغه سره چې به د دې نورو سره مابل بیا د هغې سره شو هغې بیا مالته وي تل به د میاشتې پیسې لرو میاشتې پیسې به څومره ده 1000 روپۍ میاشت ستا ګزاره پرې روانه او بس گزاره به مې پرې روانه او نور څه ظلم زیاتي خو نه شوي که نه نه اوس صحیح ګل چاحت به تا ته یو نوم وي هغه به څنګه وي صدیق الرحمن بچه صدیق الرحمن بچه صدیق الرحمن بچه بیا د هغې نه څنګه راغللې او سواد ته راغللې بس مړه هلته زما ساه ډوبېدو زما د خپل سوات نه لږ په بل ځای کې زه نه خوشحاله تاسو په کوم ځای کې وایي پېښور په پېښور کې شپه ورځ به هلته وایي او شپه ورځ به هلته وم صحیح د نورو سره هم تاسو کارونه کړي او چې د نور ستاسو وروڼه خویندې پلار ده شته او شته مې ستا وروڼه شته او مشران یو ران مشر دی دوه ران کشران دي نو هغوی به دغه څه ویل چې یاره تاسو د دغه خلکو سره ناسته پاسته کوئ هغو سره شپې کوئ او جی دیس کو وایوال کو زه نشم قلارېدو چې هغو ته بیا پته ولګېده چې دا نه قلارېږي سجده نه قلارېږي څه نومونه داسې دي چې هغوی په خپل منځ کې یو بل ته وایي لکه داسې نومونه نه چې لکه خلک پې شرم محسوس کوي هغه شان نو په کومو نومونو به تاسو یادېدئ دغې کې به میګنا او تا ته به بل نوم څه نوم وي میګنا بل صدیق الرحمن صدیق الرحمن باندې ډېر مشهور و صحیح ده کتونکو ته څه ویل غواړئ بس ثبات کتونکو ته څه وایي څه پیغام ورکوي د خپل ځانونو خیال ساتئ او د ځان او د غلطو محفلونو ځان ساتئ د غلطو محفلونو ځان ساتئ د ځان ډېر خیال ساتئ او په خپلو بچو باندې تعلیم وکړئ په خپل بچو باندې تعلیم وساتئ تاسو تعلیم کړی دی نه جی بیخي د مدرسې سبق نه دی کړی نه دی کړی پټېدو صدیق الرحمن آواز وکړه صدیق الرحمن بچه ډېره مننه قدرمنو کتونکو هم د دې سره زه راته ورکړئ اجازه تاسو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ اباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ کور مو ودان د لوی الله په امان